बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खरजो दे MCC پنځلسمه ویډیو یعنی 13 ورځې مو تاسو ریموټ اسسټنټ یعنی یو مونږ سره ریموټ ډیسکټاپ ده او بل چې ده مونږ سره یعنی ریموټ اسسټنټ چې د دې دوارو په واسطه مونږ کولی شو چې د یو پی سي ډیسکټاپ را پورته کو و په هغې کې چې هر مسله چې ده یعنی رفیق خو ما تاسو ته ویله چې د ریموټ اسسټنټ په واسطه که چیرته د چا ډیسکټاپ را پورته کو نو نه لاګ اف کیږي یعنی اوس چې ما تاسو ریموټ ډیسکټاپس وایو نو کله چې د دې په واسطه یعنی د چا ډیسکټاپ را پورته کو نو هغه چې د موږ سره لاګ اف کیږي په ریموټ اسسټنټ کې موږ سره یو فایل جوړیږي په نامه د انویټیشن فایلز خو په ریموټ ډیسکټاپ کې بیا موږ سره کوم انویټیشن فایل نه جوړیږي زه د ریموټ ډیسکټاپ په لور چې په کوم کمپیوټر کې مسله وس نو په هغه کمپیوټر کې به تاسو یعنی ریموټ ډیسکټاپ انیبل وکړئ ګینې بای ډیفالت چې دی موږ سره ریموټ ډیسکټاپ ډیسیبلز یعنی په غونډو کې ډیسیبلز چې کوم پی سي کې موږ سره مسله وس په هغه پی سي کې به تاسو ریموټ ډیسکټاپ انیبل کوئ لکه داسې فکر وکړئ چې مسله په دې پی سي کې یعنی د دې ډیسکټاپ په یو بل پی سي کې پورته کو نو اول ریموټ ډیسکټاپ به څه وکړي یعنی انیبل به وکړي رائټ کلیک مای کمپیوټر پراپرټي ته به لاړ شي پراپرټي نه بعد چې دی یعنی ریموټ سیټینګز ته به لاړ شي ګوره موږ سره ریموټ ډیسکټاپس by default چې ده disables یعنی do not allow connection to this computer چاله اجازت مو ورک زه ورته وایم چې نه اجازت یې ورک چک اوکې کا او بیا اپلای او بیا چې ده اوکې به خو دې کې نه هغه بل پی سي کې maybe علاوه به خو بیا هم خیر ګورو آی پی داغه 10.0.0.2 ده هغه پی سي ډیسکټاپ دلته پورته کو داغه آی پی یعنی 2 ده پراپرټي ته ځو ریموټ سیټینګز ته ځو تیار چر ده علاوه دي یعنی اوس غواړم چې داغه ډیسکټاپ یعنی دی پی سي کې چې دا راپورته نزو د ریموټ ډیسکټاپ په لور یعنی اسټارټس او دلی ورته ویلي که چې ریموټ ډیسکټاپ کنیکشنز رائټ کلیک کومئ تاسو بس ښه کلیک مې کړ دلته به تاسو د هغه یو پی سي آی پی به اچوئ چې د کوم پی سي تاسو ډیسکټاپ راپورته کړي لکه دا غي پی چې دی یعنی 10.0.0.2 همداسې دی که نه خو ریموټ ډیسکټاپ د باید په هغې کې انیبل وي کنیکټ باندې کلیک څه وایي نه 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 تیر روز مو تاسو وایرلیس درس هم ښودلی دلته مونږ 192.168 آی پی ما اچولی فکر ومه نیټورک غلط پرون مونږ وایرلیس درس هم ویلی 10.0.0.2
لس ویس صحیح شو اوکې مې کو دیگه چې کلاسونه چې مختلف وي خود کار نه کوي وسز کانیکت ایز کانیکت نه بعد یس ایز داغه یوزر نیم او پاسورد یوزر نیم چې ده داغه په نامه د جلال آباد و پاسورد چې ده یعنی جان شیفت 2 1 2 3 ښه ګوره چې هغه لاغف کېږي ښه ګوره ریموټ سټاپ کې دا خبره ده چې هغه لاغف کېږي و سکرین چې ده موږ سره نه لاغف یعنی که چیرې زه مینیمایز نو زما د سټاپ کچيري کوم سافټویر انسټال او په خپل ډیسکټاپ کې ولاړې نو هغه سافټویر ستا په کمپیوټر کې انسټالېږي کچيرته کوم سافټویر انسټال او دا غي په ډیسکټاپ کې ولاړې نو دا سافټویر په هغه پی سي کې انسټالېږي کچيرته زرا شم دلته کلیک کوم او شټ ډاون باندې کلیک کوم نو هغه پی سي شټ ډاون کیږي که په خپل پی سي کې ودرېږم نو زما پی سي شټ ډاون دې ځان رائټ کلیک کاپی اول ته چې د څو کاپیز خو چې دا غي په ډیسکټاپ کې ولاري کوم سافټویر انسټال ہے پی سی شټ ډاون کې کوم پالیسی لګه کار سکے دا الته کیږي او چې هر سکه خپل په ډیسکټاپ کې نو بیا الته کیږي مشکل ونه سرکال تاسو کې شی واغې لاګین شي دا واپس ختمي ګوره جان شیفت 1 2 3 باندې بنش خو اسسټنټ کې دا خبره مشکل هم نشته بیا کچیر ته زلار شم کنیکست بیا زمانه پاسورډ غواړي بار زمانه چې دا پاسورډ نه غواړي خو زما چیرې اپشن پلو اپشن کې چې ده رازو دلم یعنی دلته بسو کې داغه آی پی بواچ دلته داغه یوزر نیمز رازو چې خبره د دې چیکس کو کچیر دا چیک لګیدل نیوی او هر ځل چې داغه د سټاپ راپورته کوم نو زمانه پاسورډ پوښتنه زما مچ نه داغه پاسورډ ځان سره ریممبر وساته یعنی ځان سره یادداشت وساته راشه کنیکس سی پاسورډ ده جان شیفت 2 1 2 فکر دی وی چلته دا چې کم ولګي اوکې اوس ګوره چې هر ځلې زرا شم دلته او کنیکس ته راشم اوس نور پاسورډ پوښتنه نه کوي ټول د هغه چک خبره کاغه لګیدل نیوی نو ته مجبور چې بار سو کې پاسورډ ورچ مشکل خو نشته زدین بعد اپشن پلوري یعنی اوس ګوره چې زه هر ځل دغه ریموټ سټاپ باندې کلیک کوم نو ریکارډ د چا راځي موږ سره دماغه تورز کچیر زرا شم دلته 3 کومبل پی سی وی کومبل پی سی او کنه کې بیا چې زه ریموټ سټاپ باندې کلیک کوم نو ریکارډ به د چا راځي د دریم راځي د چا اخلي دا راځي ته وای چې نه هر ځل چې زه ریموټ سټاپ باندې کلیک کوم زه چې د هر چا د سټاپ والم خو زه چې د ریموټ سټاپ اوپن کوم نو ما ته ریکارډ چې د چا راشي د دې دویمس همیشه ریکارډ د چاوي د دویمس نو راشه دا سوکا سب نه بعد اوس کچې ته زه درې ما چوم کنیکس خیر خو نشته دا مې بند کو او دا اوپن کوم نو ریکارډ د چا موږ سره وي همیشه سکرین کې غواړم چې د دې دویمس یو آیکن جوړ کوم یو شارټکټ جوړ کوم راځي چیرته سرویس ته چیرې غواړي ډیسکټاپ د پاس سپه نامه غواړي زوم چې 10.0.0.2 په نامه سبک آیکن را ډبل کلیک وکړه کنه کې مستقیم د دوه ګوره
خو دی او دی کې چې دی ډېر فرق ده ولې ځکه چې دی کې مونږ کولی شو چې د نورو پیسیانو هم اوپن کړو او دا مستقیم چا سره کنې کېږي هماغه دویم غواړي چې مثال دی دویم کې چې دی څه ایډیټ څه وکړي دغه دویم کې څه وکړي ایډیټ کړي یو فایل سیف کول او بیرته دوباره اوپن کول نو دویم بیرته دویم اوپن کړي ښه زه ډسپلی پلر اوس چې د هغه ډسکټاپ مونږ راپورته کوو که فکر دې وي نو فول سکرین راځي مونږ ته راځي که نه زه وایم چې نه بچیه دومره سایز کې که راته کنې دا د هغه شو دا زمونږ شو مشکل زه دې نه بعد په همدې طریقه آپشنز ته ځو ښه دا د وینډوز کوالټیز دي بچه که 64 بیٹ د 64 ساله کو که 32 بیٹ نو بیا 32 ساله زه دې نه بعد دغه مهم موضوع ته ځو فکر دی وی چې دا چک لګېدلی ښه چک لګېدلی ده خبره دی دغه شی دی دغه شی دا مې ګور اخواته ورک شو که نه بیرته راځي بیرته ورکېږي بیرته راځي ولې ځکه چې هلته هغه چک لګېدلی موږ سره کرل شو دلی او اپشن ته لاړ شو ډسپلی ته لاړ شو دا چک اخواته کو او کانې کې ورک شو اوس نور نه راځي اوس خپل ډسپلی ته به څنګه ځي خبره اوس په دې ځای کې زه څه کوم لاګ آوټ دا هغه پی سی والا لاګ آوټ شو ځکه چې د هغې په سکرین کې چرڅ کې مخکې مې راته ویل نو دغه چک چې دی موږ سره یعنې د هغه پن دی که څه بله دی موږ سره چې دی د هغه یعنې موږ سره ورک نه شي یعنې بار بار د څه وشي لاړ شي زه دې نه بعد لوکل ریسورس ته ځو سیټنګز ته ځو play on this computer ځان یادومه play on this computer یعنی دغه خپله پی سي یادومه play on remote PC یعنی خبره مونږ دغه راځم اوس play on this computers ځان مې یاد کړ هغه چې اوس لاګین شي ښه ویډیو چېرته چې کوم څه پکې اوس دلې ګورم دا ویډیوګانې چیرته پروت دی په ریموټ پی سي کې پروت دی که نه فکر دی دلته ډبل کلیک کوم خو ساوند ته ګوره ساوند د کوم پی سي نه دی دغه پی سي یعنې زمونږ خپله پی سي پلی آن دس پی سی نه مطلب څه شی دی یعنی ویډیو په هغه پی سی کې پروت دی پلی کوم یې دلته خو اواز هم زمونږ د پی سی نه راشي زمونږ د پی سی نه راشي خو که چېرته زه راشم ورته ووایم هیډفون چا سره شته نه ما ګوشکي ولګوي که چېرې راشم ورایګه چې دلې ځو دلته وګوره یو به وي دلې ځو پلی آن ریموټ مې واغسته پلی مې څه شی واغسته که ډو ناټ یې واخلو ویډیو پلی کېږي نه اواز د هغې نه وځي نه اواز د دې نه وځي لکه ګونګانې غوندې ورته داسې ګوره نو خلاص پلی آن ریموټ اوس مې هغه یاد کړه کنیکس لکه داسې فکر وکړه چې دغه کوم ریموټ والا دی پنځم چت کې دی او ته لاندې ناست دی تصویر تا دلته ښکاري او ورومې اواز د هغه بره نه چې دی هغه کېږي په اتاق کې صحیح شو
مشکل خو نشته څه پوهېږئ خزو اپشنز ته ځي لوکل سورس ته ځي اوس خبره چې ده د بل یو څه کوم play on this computer بیا هم ځان یادوم زیاتره خلک دا موس نه استعمالوي زیاتره فالونه کې چیرې مینیمایز او میکسیمایز کوي نو د الټ او ټیپ بټن په واسطه کوي ټول خلک دغه الټ او ټیپ استعمالوي ریم on this computer ځان یاد کنیکټ سزم ګوره دلته ما یو فایل یو مای کمپیوټر مینیمایز مې کو اوپن مې کو مینیمایز مې کو دلته ګوره آل ټیپ بٹن پریس کوم کله زما ته ځي کله داغي پی سي ته ځي فکر ده خو هغه فایل چې الته په ریموټ کې اوپن ده دا خو مونږ ته نه ښیي زما دینه بعد دلی اپشنز ته ځم دلی ځم او دلته ریموټ پی سي اخلم کنیکټ ته ځم اوس یې ګوره آل ټیپ بټن پریس کوم اما هغه ریموټ کې یم خو اوس د آل ټیپ په واسطه زه خپل ډیسکټاپ ته نشم کړلی یعنی په ریموټ کې چې کوم فایلونه اوپن دي هغه ماته څه کوه شو کوه خو یو خبره ده فکر دی وي چې اوس هغه خپل پی سي ته نشو تللی د آل ټیپ په واسطه on this PC یعنی آل ټیپ پریس کوم کله ریموټ ته به ځم کله به خپل ته ځم on remote PC چې آل ټیپ پریس کوم چې په ریموټ کې کوم فایلونه اوپن دي او مینیمایز ده صرف په ماغي کې کار کولی شي خو خپل پی سي ته نشم کولای یعنی خپل ډیسکټاپ ته نشم کولای مشکل خو نشته زه نه بعد په همدې طریقه دغه ډرایبونه دا د چا دي ریموټس دی مخکې تاسو ویله کاپي پیسټ تر اوسه پورې کاپي پیسټ نه کېږي تر اوسه پورې کاپي پیسټ هیڅ هم نه کېږي څنګه شو تر اوسه پورې کاپي پیسټ نه کېږي زه مدل ډیسکټاپ په لوري ځو اپشنز ته ځو دلې ځو او راځم که پرینټر مرینټر ده پورټس دي ډرایبونه دي پلګ ان پلی ډیوایس ده لکه یو اس بي او داسې نور غوندې ټول یو بل سره مرج کړه یو ځای اوس یې راځو لاندې د چا شو یعنې زموږ ډرایبونه دي بره د چا ډرایبز دي د ریموټ پیسز دي که د دې ځای نه اوس راځي یو څه کاپي کې او په ریموټ کې څه شی کې پیس کې کولی شي که د ریموټ نه یو څه کاپي کې لکه پر ایگزامپل ټیم ویر ونیس ریموټ نه کاپي کا دلته راشه لاندې دلته څه وکړه پیسټ مشکل سوال خو یو خبره ده چې دا کینسل ده نو کار ختم شو دا مکمل هغه کېږي نه کاپي کېږي نه مشکل خو نشته پوهیسته چې دا بندولی نشو مشکل خو نشته زه دی نه بعد که بیا هم په ریموټ ډیسکټاپ باندې پوه شوی نستی څه مشکل نشته مخکې سرورونو کې دا بیا راځي بیا تشریح کېږي پروګرامز او ایډوانس دا هلته وایو خو زه ایکسپیرینس خود دلته فکر وکړه کنې کومه
د دې د آیکنو دغه فونټس وګوره چیرته ده او چیرته ده ګورئ دلته په دې تصویر د دې د پاسه د سکرین د پاسه تصویرو هغه هم لار ورک شو بلیک شو زه غواړم چې داسې یو وینډوز ما ته راکړه لکه اورجنل شی غوندې زه دلې ډیسکټاپ بیکګراونډز که چیرې سیټ کړی وي هغه دم راشي فانټس وي مینو نسبتا څه شی شو ما بغیر چې تصویر مغه تور دی تور ښه خو د لیکلو سټایل څه شی شو موږ سره یعنې بدله شو مخکې ساده اوس چې دی لږ زره ښه شو مشکل خو نشته ومن الله توفیق لكم